بیړنی خبر د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه شوې. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. سرچینې وایي د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه شوې ده. سرچینو هشتسو ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه نن د مازدیګر پر شاوخوا 4 بجو د کابل 15مې امنیتي حوزې اړوند د کابل په هوایي ډګر کې دننه شوې ده. دغه راز په خواله رسنیو کې خپاره شویو عکسونو کې هم لیدل کېږي چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه شوې ده. تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نشته. طالبانو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا